خوندور خبر د نغلو د برېښنا بند څلورم توربین یو ځل بیا په فعالیت پیل وکړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان د اوبو له پلوه تقریبا بډایه هیواد دی او که اوبه مدیریت شي د برېښنا له پلوه په ځان بسیا کیږي او حتی په ګاونډو یې هم پلورلی شي او د اوبو له لارې هم پرېمانه ګټه کولی شي. د معلوماتو له مخې څومره اوبه چې یوازې ایران ته ځي که موږ یې مدیریت کړو او په ایران یې وپلورو د میاشتې 102 میلیونه ډالر قیمتي کیږي. خو بدبختانه روانې جګړې افغانستان دې ته پرېنښود چې بندونه جوړ او خپلې اوبه په کنټرول کې ونیسي او په تېرو کلونو کې چې زیاتره د جګړې کلونه وو او بل داسې یو شخص هم پیدا نه شو چې د اوبو د مهارولو خبره وکړي. خو کله چې ولسمشر غني واک ته ورسېد د اوبو د مهارولو خبره یې وکړه او ځینې بندونه لکه کمال خان سلما او نورې ورغول چې له دې سره د ګاونډیو هیوادونو سره سخته ویره پیدا شوه او د اشرف غني د ختمولو لپاره یې له هرې ممکنې لارې کار واخیست. خو لا ناکام دی او غني به یوه بله دوره هم ولسمشر وي. اوس د اوبو د بندونو او توربینونو په تړاو تازه خبر دا دی چې د نغلو د برېښنا بند څلورم توربین یو ځل بیا په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د نغلو د برېښنا د بند څلورم توربین له فعالېدو سره سم 256 میګا واټه برېښنا نوره هم زیاته شوه. دغه توربین 12 کاله وړاندې غیر فعاله شوی و خو مسؤلین وایي اوس یې وروسته له 12 کلونو بیرته فعاله کړ. د یاد شرکت رئیس امان الله غالب وایي د دې توربین پر فعالېدو به 10,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي او زیاته یې کړه چې په پام کې ده چې د دې توربین له فعالېدو وروسته دې ته ورته نورې د برېښنا اړوند پروژې هم په لاره واچوي څو په هېواد کې په دې برخه کې شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.